زه علي ګوهر شاه ګوهر ته دعوت ورکوم چې راشي او خپل کلام تاسو ته پیش کړي او جان یوسفزي ته یادګیرنه کوم چې ځان یاد تیار ساتي سوري بسم الله الرحمن الرحیم زم ادبي جرګې انتظامیه خصوصا نظیر یوسفزی او دغه د ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی دا رسم مسلسل ژوندی وساتو او د هغې نه وروستو ملګري ډېر دې پکار دی چې زه د بونیر ادبي جرګې د نماینده په حیثیت د ټولو نومونه والم خو ممکن نه ده نو څو مشران دي محترم عبدالوهاب فیض دی محترم عزیز مانیروال دی انور مانیروال دی او نور ملګري دي ټولو ته زموږ د طرف نه د جرګې د طرف نه سلام پیش کوم او چونکې نظیر پابندي لګولی دی چې تاسو به د اختصار نه کار اخلئ نو یو مختصر کلام تاسو خدمت کې عرض کوم چې قسم دی امن غواړو د ایمان په آیینه کې قسم دی امن غواړو د ایمان په آیینه کې جنون او جانان دواړه د خپل ځان په آیینه کې د فکر دلالانو د وحشت بازار کې خرڅ کړو د فکر دلالانو د وحشت بازار کې خرڅ کړو خپل ځان راته بوخ کاري د دوران په آیینه کې نرګس ځکه په چل خپله لمن د خاره بچ کړه نرګس ځکه په چل خپله لمن د خاره بچ کړه چې سپرلي هم ځان سنګار کو د خزان په آیینه کې ادم باندې هم ډزې د درخو د چمه کېږي ادم باندې هم ډزې د درخو د چم نه کېږي پښتون جانان کافر شو د افغان په آیینه کې او سپین مخ کې د ډالرم د پښتو حالونه ګوري سپین مخ کې د ډالرم د پښتو حالونه ګوري شیخانو پاگلانو د وجدان په آیینه کې پښتون وربل ورانېږي د پښتون جانان د لاسه پښتون وربل ورانېږي د پښتون جانان د لاسه تقسیم ته ځکه ګورم د تالان په آیینه کې نن هم او پرون هم د غیرت ناوې په سلګو وه نن هم او پرون هم د غیرت ناوې په سلګو وه تار تار مې لوپټه شوه د دامان په آیینه کې دلبر او دلدار دواړه د موسم بدلون ته ګوري دلبر او دلدار دواړه د موسم بدلون ته ګوري ګرګټ ته هم ځان ښکاري مسلمان په آیینه کې او ګوهر چې په دې دهر کې د خاورو په بها شو ګوهر چې په دې دهر کې د خاورو په بها شو واکمنه مخ ته تور دی د عرفان په آیینه کې